ستا په سر کې دیوالونه ستا په سر کې دیوالونه ستا د کوڅې د مینې دیوالونه پوه شوې زه ستاسو کور خواله درغلم ما باندې د ګولو وشو بارانونه چې کله ستا کوڅې را درغلم ستا د کوڅو لیونو سپو خو زه راپسې شو زه وخوړم ګټو هلکه مسلمان ډېر زبردست شعر دې ووې دا یو ځل بیا ووایه شابه ستا د کوڅو سپو ستا کوڅو له کوڅو درغلم ستا د کوڅو سپي ما پسې شو لکه لیوني زه وخوړم زما خواله څوک هم ګټو یال لیلا تا زما تپوس زه ستا په کوڅو کې پروت یم ستا د کوڅو د چم ګاونډیان زما تپوس هم نه کړه ته زما څنګه مینه محبت یې ته زما څنګه لیلا یې بس زه ستا مینې لیونی کړم چې کله مړ شوم زما د قبر جنازې ده ته مې قرآن شي یو ځل بیا نشې کړم بیخي نشه کړم ملګري یو ځل بیا چې کله زه مړ شوم زما قبر جنازې ده به مې قرآن شي په سپین کفن کې به زما مخ په ونه ویني پوه شوې ته څنګه لیلی ته زما څنګه لیلی تا زما ګټو مسلمانه تا خو زه بیخي بس ګډ وډ کړم ورګه 2 منټه برابر کا او که 2 منټه برابر کا دا شعر وای چې مینوال نه دي مینوال بس لیونی سپیل نشي او استاد عاشقې په اور کې مکمل ورلو شي واو دغه وایه زه ژوند کوم زه عبادت کوم زه ژوند کوم زه عبادت کوم زه مونځ کوم خدایه پاکه ستا یو حکم ما ونه منو ماشاءالله بل ورپسې شه مینوالو ته څه داسې د عاشقۍ یو ډالۍ ورکړه چې مینوال بس لیوني شي بس مکمل بس ځان ته تیري ووایي مینوالو ته خو زه د عاشقۍ ډالۍ ورکوم ای زما رویانو بیګانو تاسو هر ځای کې دوبۍ کې امریکا کې ایوبیا کې میسج نه کنه شعر شه پکې شعر ولا ورکړه شعر وته خپل د ژوند یو داستاني شعر وته چې بس داخله کو ګوري ستا شاعري کنه چې بس مړه بس بل څومره کې وای یاره بس وسیم خان لا بس دا دو لایګه زه ګرځم راګرځم په دې تحصیلونو په دې چوک کې زه ګرځم راګرځم په تحصیلونو په دې چوک کې چې کله غریب ته وګورم زړه پیشي زما خفه ګټه هلکه پرمان کا سکېره هېر کړه چې کله غریب ته وګورم زړه پیشي زما خفه تا یې څه وکړم چې کله خان راپاسي په غریب سړي باندې کوي ظلمونه او مینوالو ته څه ویل غواړي لکه لاکډاون دی او مسله د وایرس را خواره شوي دي څه ورته ویل غواړي احتیاطي څه تدابیر وکړي چې دوی لږ احتیاط وکړي زه خو دغه ورته وایم که نه مینوال ته که نه ای زما رویانو لږ احتیاط وکړې پوه شوې احتیاط په دې وجه باندې وکړې پوه شوې چې دا بیماري تاسو ته ولګي پوه شوې دا بیا بل ته مړي تاسو ته ولګي او موږ ته ولګي او چاته ولګي Leo, estamos al reino.